سلام ستړي مشئ د نن ورځې تازه خبرونو ته مو هرکلی کوم. د شهزاده سرای صرافان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کلدارو چلښت مخ پر زیاتېدو دی او په 14 ولایتونو کې اکثریت راکړه ورکړه په کلدارو او ایراني تومن ترسره کیږي. د شمشاد تلویزیون د راپور پر اساس اکثریت طالبان چې ولایتونو ته په رخصتۍ وځي کابل کې خپلې ترلاسه کړي تنخواوې چې افغانۍ دي په کلدارو بدلوي. ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي چې افغانستان کې د 2020 کال پر مهال د بېوزلۍ کچه 40 او په 2021 کې 70% وه، خو په 2022 کال کې 90% ته لوړه شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په بهر کې پر درسونو بوختو پوهنتونونو استادانو د معاشاتو د اجرا پریکړه ومنل شوه. د دونې ده چې څه موده مخکې حکومت د دې تنخوا د نه ورکولو پریکړه کړې وه. په دغه نندارتون کې د زده کوونکو په نوښت موټر، حکاکي، کولالي، توکي او نور نندارې ته وړاندې شول. نندارتون کې یو ځوان ویلي 15 کاله کېږي د موټر پر جوړولو یې کار پیل کړی چې 90% چارې بشپړې شوي دي. بلخوا مسؤلینو د زده کوونکو د نوښتونو پرمختګ لپاره مالي ملاتړ اړین بللی دی. د هرات ولایت چارواکي وایي چې سږ کال یې 40 ټنه حاصلات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي چې تیر کال دغه کچه 10 ټنه وه. د دغه ولایت بزګران له سرپرست حکومت د لا زیاتو اسانتیاو غوښتنه لري او وایي که لاسنیوی یې وشي کولی شي خپلو کرنیزو حاصلاتو کچه نوره هم لوړه کړي.